سلامونه او جوړ په خیر. تاسو به لوخي پیژنې خامخا دا په دې جبو کې کیږي او رقم ته نبات ته دا چې کله وچ او تاسو اور ورته ورکې نو داسې یو لمبک یو بړک وهي او دا اور ډیر زر لمنځه لاړ شي دا هر څه ایرې شي. پښتانه په مثال د دغو لوخو دي چې او پیښه وشي بس ډیر عاجل راپورته شي وایي چې اله دنیا تباه شوه باید د دوی غږ واوریدل شي. خو درې ورځې وروسته بیا ټول خپلو کارونو پسې ځي بس کیسه ترې له یاده وځي ځکه سیاسي شعور ډېر ټیټ دی. ښه برني پښتانه خو دغه 50 کاله په عذاب کې اخته دي، نظام جوړ شي بیا ړنګ شي یو بل ډله راپورته شي بل ړنګه کي، مرګونه دي، مرګ ژوبلې دي، غربت دی، بیکاري ده او له هر طرفه تندر راپرېوتی دی. خو په کوزنیو پښتنو کې هم دا سیاسي شعور پورته لا نه ده. دوی هم دغه ډول دي بس د لوخو دوی خو ټول پښتانه یو ډول یو سره لکه د لوخو غوندې بس سره راګرم شو بیرته کیسه خلاص شي او بیا کله که د ملایانو خبر راشي نو بیا ډېر زر راپورته کیږي خو هغه اصلي جنجال په فکر کې نه نیسو. ګورئ که له نن نه نږدې 40 کاله وړاندې دغه وخت پښتنو دا سیاسي شعور هلته لرلی چې البته یوې کمې برخې یوې کمې حلقې دا لرله هغه وخت کې جهاد ته فساد ویلې یا په دغه وروستیو 20 کلونو کې د جمهوریت په هغه وخت کې که د کوزي پښتونخوا پښتنو دا غږ پورته کړی وی د ملایانو ته ویل چې ملایانو مه کوئ تاسې چې دا کوم افراطیت په دغه سیمه کوئ د دې تاوان موږ او زموږ اولادونه یې ګورو. دا نن چې کوم ملا وژل شوی دی دغه ملا په خپله د همغه افراطیت ښکار شو چې ده ورته کار کوو. دا د همغه افراطیت ښکار شوی دی چې دی به په اکوړه خټک مدرسه کې ناست و به ویلي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، ځوانانو لاړ شئ ځانونه شهیدان کړئ، هلته کافر دي، هلته اذان نه کېږي، هلته دغه ډول خبرې به یې کولې. دی په خپله باندې نن د همغه افراطیت ښکار شو او داسې په سلګونه په زرګونه پښتانه د همدغه افراطیت ښکار شوي دي. دا خو خیر یو بیلګه ده چې په خپله باندې افراطیت ته کار کړی زه په ده ډېر نه یم خفه. اصلا ښه د یو چا په مرګ خوشحالي دا خو ښه خبره نه ده، یعنې انسان دی طبیعي ده چې انسان به خفه کېږي. خو هغه 80,000 انسانان چې په دغه پښتونخوا کې وژل شوي نږدې 15,000 انسانان ورک شوي دي دا د همدغه افراطیت نتیجه ده چې دغه خلکو کرلی دی. څو ورځې وړاندې د دغه کس بیانیه به تاسې خامخا لیدلې وي. دا د همغه افراطیت په تایید باندې چې نږدې 800 انسانان په افغانستان کې ووژل شول د غږ پورته مګر هیڅ داسې پښتون ورنغی هلته ورته مخامخ ونه درېده. ما هیڅ داسې څه ونه لیدل چې ورته ووایي چې ملا صاحب دغه 800 انسانان چې هلته په افغانستان کې ووژل شول هغه هم زموږ ورونه وو هډونه ولې. ګورئ دغه نن چې څومره پښتانه راوتلي وو ما هلته ځینې ویډیوګانې ولیدې چې د ملا صاحب په د جنازې لپاره راوتلي وو. دا که د دغه 80,000 انسانانو لپاره دغه پښتانه داسې په شریک راوتلی نو نن به دا ملا هم نه وژل کېدی. 30 کاله 40 کاله وړاندې که همدغه پښتانه راپورته شوی وی او همدغه ملا ته یې ویلی وی چې ملا صاحب مه کوه دا افغانستان هم زموږ ورونه دي دوی ته افراطیان مه روزئ. دغه اوس د طالبانو د کابینې تقریبا 25 ملایان د همدغه مدرسې فارغین دي. دا د مجاهدینو په وخت کې ډېر دې ته ورته نور نو په هغه وخت کې چا غږ ونه کړ. موږ خو داسې خلک یو موږ ګوره د ډاکټر نجیب په راځوړند شوي جسد غیرت ونه کړ، موږ د بابړې په شهیدانو غیرت ونه کړ، موږ داسې خلک یو چې موږ د چاریزنبخت په 250 انسانانو غیرت ونه کړ. اخوا په پښتونخوا کې چې وګوري یعنی موږ په ګیلمن غیرت ونه کړ، موږ په نورو ډېرو خلکو غیرت ونه کړ. په هغه خلکو موږ غیرت کوو چې یا د هغه خلکو دپاره راوځو چې همهغوی د افراطیت اور کرلی دی. یعنې دا ملا خو د دغه افراطیت یوه برخه ده، دا خو د دغه ملایي او افراطي کردار یو مهره وه. نو که دغه غږ په هغه وخت کې پورته شوی وی دا مشکل به حل وی. دا افراطیت به نن نه وی، نه به په افغانستان کې وی، نه به په پښتونخوا کې وی. خو په هغه وخت کې پښتانه هم داسې غلي پاتې شول. اوس هم وخت دی، اوس هم که پښتانه هم دغه شانتې غلي پاتې شي او فقط داسې چې دا ملا مړ شو خلک راووتل خبره خلاصه نو فکر نه کوم که دا اور راتلونکي 50 کاله نور هم بول شي. دا به نور هم داسې پسې پراخېږي. نو د دې لپاره چې پراخ نه شي شعوري چلند پکار دی.
د ډیرو شیانو سره شعوري چلند پکار دی او په ډیرو مسایلو فکر پکار دی او هغه ځمکنی حقیقت چې شته هغه باید ومنل شي چې موږ په کوم حالت کې